چې دا بانګوشي او جمعات ته منډه وي دا به وګوره الکه پتا ز بلا شوی وای زه پښتون ما پخپل مال کې خور تا او لور تا حصہ نه ورکړي میراث مې نه ورکړي او میراث فرض دی فرض قرآن ویلی دی چې سړی مړ شو یو زوی پاتې دی او یو لور پاتې ده مال بدرې ځای شي دوی سي د زوی دی او یو صد لور ده نو ما خور محرومه کړي و د پلار د جیداد نه منځونه مې ډېر کړیو حج شریف تم تلو ما هغه سرت شو او حکم شو چې دام جهنم ته بوزي تاسو خیال راغی نو زما عزیزانو عرض مې داو چې التبصر بانا قدر جوړول غواړي بانا به جوړ شي ته څنګه جنت ته روان شو ته خو کافر وې مونږ ته کافر ښکارې دي ته جنت ته څنګه روان شو وزه والله کمه نور څه کړی نور څه مې نه دي کړی او په لار روانه ما او یو یتیم په خاورو کې پروت امه په غیږ کې روچت کو کور ته مې بوتلو صفا مې کړو او روټه مې په اخرولا او بیا مې خپل کور ته ورسول ا د ټول عمر ګناه را ته الله په دې یو ټکی معاف کړه خدای دې څه کولې شي کنه په دې یو ټکی عزیزانو مقبول عبادت په ټول عبادتو کې پټته مقبول عبادت په ټول عبادتو کې پټته ایس پته نه لګي چې د الله رضا په څه کې ده ایس پته نه چې د الله رضا په څه کې ده دا شی الله پټ ځکه ساتلې ده چې هر نیکۍ ته به ورته غاړه وځي هر نیکۍ ته دا بنوي چې دا مړه لارې نه کانه خوا کول دا بل اڅنی کی اوس پلار روانه لارې نه کانه خوا کول دا بل اڅنی کی په خدای قسم کې دې شي چې دا الله ټول رضا پدې کی وی چې دا کانه خوا کې چې اسنه چې څوک پیتینده کو نه خوري نو دا الله رضا چې دا په ټولو عبادتو کې پټه ده اس پته نه یو معشوقه دا دولکه عاشقان او سپته لګي چې د دې معشوقې منظور نظر څوک دی ایو بزرګو عاشقان ډیر پرات رمضان دی په درد سنم عاشقان ډیر پرات رمضان دی په درد سنم خدای په خبر دی چې د یار مینا بچا سروي عاشق خو دنیا دا لیکن پتہ نه لګي چې د یار مینا بچا سره او د یار منظور نظر بچوک د بادشاہ لورو پاس په بام ناستا وا شونډې سره سره جامع اغوستي د بل بادشاہ ملمر اغله دا غزو اعلان دي تیرې دو چې زوی تیرې دو داسې چوکته دا د بادشاہ لور نو دا اشعار وی چې سرخ پوشے لبلالے بر لب بام نظر میں آیا سرخ پوشے لبلالے بر لب بام نظر میں آیا سری شونډې او سری جامع پاس په بام ناستا دا دا بادشاہ لور ورته څه وی وی نہ بزوری نہ بازاری نہ بازار میں آیا نہ بزوری نہ بازاری نہ بازار میں آیا او د بادشاہ زویا ته د بادشاہ زوی زور اندر کې ډېر دی ما په زورم نشي حاصلوله کزاری او مینت راتاو کې پدې مم نشي حاصلوله دولت در سره ډېر دی کاغه قربان کې پاغي مم نشي حاصلوله په دې خبره پوه شوي بادشاہ زوی وی سرخ پوشے لبلال بر لب بام نظر میں آیا جنہیں ورته وی نہ بزوری نہ بازاری نہ بازار میں آیا نہ پزور نہ پزارے او نہ په دولت ورته وی ستاره چا سره ده
زه خو د بادشاہ زویم هغه خپل باغ کې مالی لګیاو بوټو ته وبو ورکولې ول زماړه دې سره د بادشاہ نور او د بادشاہ زوی ته وای ستا زور زاری او زر زما په مخ کې هیڅ شی دی که زماړه کې وقت ته نو د دې مالیار دی تاسو خیال راغی نو عرض مې داو چې په ظاهر مونږ ته سخت کاری لکه زمونږ د زمانه د مالدار خلق چې دي دا څوک دی دا نه دی نه دا خپلم دی نه دی الګا دا څوک دی ماشکی دی دا څوک دی کټکولی دی دا لړای چې صفا کې کټکولی ته څوک یې د ګډې زویا خان جائیداد اجرا موټر بنگلا دا مشکی او دته دا احساس نکی چې خانان خان سی او نوابات بیا خبره ده چې پاکستان تر اوسه غلام دی بالکل کمپلیٹ غلام دی واللہ العظیم کا پاکستان آزاد دے غلام اشمارم درتا د پاڑا چنار او د ډیرو نه رونی ستر کراچای پوری اشمارم ډیرو کې وګوره ټول کونډیان او منډیان او ټونډیان او ګنډپوریان قوم د دې خانانو غلام دی په بنو کې وګوره مروت دا ټول د کولی خان فیملی غلامان کوات تراشا دا ټول د خانانو غلامان انګو پړچنار تورشا ټول د سرمایدار او د کروڑپتیانو غلامان دي پیښور کې وګوره ټول د کروڑپتیانو لکپتیانو غلامان دي تو پنجاب کې وګوره ټول د کروڑپتیانو لکپتیانو غلامان دي په هزاره کې وګوره ټول د کروڑپتیانو لکپتیانو غلامان دي په سوات کې وګوره ټول د والی په کورنۍ کې مشریان تاویږي را تاویږي د لکپتیانو کروڑپتیانو غلامان نو پاکستان ترنه پورې غلام دی د آزاد نه دی آزاد نه ستافلال وزیر اعظم وګوره کرب پدم د حساب نه بار دولتمند دی بل ورځ یو بیان اخبار کې وای چې یو گریډ والا ملازم بم وزیر اعظم اجازت ورکړي نو بیا به برتی کی یو گریډ معنا چپړاسی خدل تکم افسر ته چې جلګه دا یو سړی چپړاسی برتی کو ویرونه دا کوټا سیستم باندې په وزیرانو امیانګانو ام پی اګانو باندې کوټا سیستم باندې دا نو کرے تقسیم دي کدی ام پی ام ان ای منسٹر صاحب د ماما ترور زوی خډیره خدا کینی په وخت ځان لکوته کنه چې مردار شي او خاص شي نو پاکستان ترنه غلام دی دا 14 اگست باندې دمان ممان راټول کیو غډېدرا غډېدو کی چې د ملک په دی اور آزاد شه آزاد شوه کوم ځای کې دی دا آزاد ملک دی ته وای په آزاد ملک کې منبران د سندګانو د غویانو غوندي خرسي آزاد ملک دی ته وای تاسو خیال راغی نو آزاد مونږ نه یو فل حال مغه سي غلامان کوم ملکونه چې آزاد دي دا غي تماشاو کوي غي اسمان سره خبري کوي ته مغه سي غلام نلته یو پارٹی جوړه شوی آی جی آی ورته پای جی آی کې اوسو یو قسم لتی وي سو بل قسم لتی وي بل قسم لتی وي بل قسم لتی وي زدا آی جی آی نو وزیر اعظم ورشي خدای قرآن ته وګورئ چونه بل وای زتی ودانه خدای ته وګورئ چونه بل لتی وي خدای ته وګورئ چونه ټول اواز د ملک د سرمایدارو او د ملک د حکمرانانو په دې کې تیر شي نو د ملک کار به څنګه کی او د ملک خدمت به څنګه کیږي یا ملک د پاره به پالیسی څنګه جوړي نو زما عزیزانو تاسو یو غلام قوم یې بیا تیار شوی یې
لکه دا په باران کې میګي چې وزري وکي کنه نو دې سب زد خپل خار علاقه کې ګورم بیا دوی وزري کړي یو وې زب پلانې د دې چواريانو جمعداري ته ودروم بل وې زب پلانې ودروم بل وې زب پلانې سره مرګرم بل وې زب وت خدای پاکم د چرګو په مرز مردار کا خو چرته غلي کې نه کنه کور مران شخ غلي کې نه کا وخت راغی چې علم وخی ووټ ور کوي نو د اوس نم د مور عادت یې سره جوړ کړي دی چې لانډه حلال نو تاسو په ګډي دوشي داس قوم دی داس خلق دی داس بنی آدم درې میاشتې پاتې درې میاشتې خدای خبر چې بدرې میاشتو کې د اسمان اوریازي ملک په کوم اړای تباکی هلاکی تندرونه پیرا غورځي دوی د اوسنه صاحب باران شوه د وزر والا میګیره هو تبار نازیدان عرض می داو چې دې قوم ته ضرورت د وحی څو دا وحی تاسو تراغله صد پاره ده چې د الله د طرفنا پیغمبرانو ته احکامات راتلل او هغه احکامات بیا په ذریعہ د جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام باندې عزیزانو نن دا باسته استاسو په مخ کې چې ضرورت د وحی انسان ته څو هر کله چې ما سو وخت مخ کې تاسو ته دا خبر عرض کړې و دا دې لپاره دا خبره کومه چې زما د دینن بیان او د تیر شوی منس کې ټکراو رانشي ما دا ویلی چې انسان ته الله پاک عقل ورکړی دی او هغه عقل ورکړی دی چې هغه نورو زیروح اشیاء ته خدای پاک نه دی ورکړی کوم عقل چې الله پاک انسان ته ورکړی دی کوم رتبه چې الله پاک انسان ته ورکړی دا هغه عقل او رتبه الله پاک بیا ملائکو ته نه دا ورکړی ځکه چې ملائک مقربین مخلوق دی لیکن رتبتن ملائک هم د انسان نه لاندې دي بالفاظ دیگر ملائک هم خدای پاک د انسان د خدمت د پاره پیدا کړی ملائک ستا خدمت بکئی ستا څوکیداری بکئی ستا منشتوب بکئی څوکیداری دا معنا چې کوم ځای کې مسلمانان راټول شي او په هغه ځای کې د الله ذکر کیږي یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث بیانېږي یا قرآن بیانېږي د بخاری شریف روایت ته چې هغه مجلس لا الله ملائکه راولېږي ا ملائکه د مجلس نه غیر چاپیر ګیرا واچي محدثین وایي چې هغه ګیرا دوی چې د مجلس نه غیر چاپیر واچي نو دومره تعداد کې د ملائکه راغلي او د دې مجلس نه غیر چاپیر ګیرا چولی چې صفونه تر اسمانه پورې رسیدلی مجلس چې ختم شي الله دې ملائکونه تپوس کوي چې دغه مجلس کې څه چلو ملائکه ورته وایي چې یا الله ته یادولې استاد حبیب صفت کولو دای کول ده قدای کول وی چې الله دای نو الله دغه ټول ملائکو ته چې د چا صفونه تر اسمانه پورې رسیدلی دې ټول ملائکو ته وایي چې تاسو په دې گواه شئ چې دغه مجلس کې څومره خلق ناس ته ما ټولو بخل نو ملائکه ورته وایي چې یا الله هغه کې خو بعض د څه خلق هم ناس ته چې په لار تیرې دا او راوړې دا په مجلس کې کېناست الله ورته فرمایي چې کوم خاص ناس د دې مجلس په شوق
دا غي د برکت مې د لارې تیریدونکي مبخل. بیا ورته ملائکه وای چې ځکه چې دا ملائکه زمونږ ډېر پخوانی دوستانی دي. دی ورته بیا وای چې یا الله غي کې خدا سره راغلی چې جاسوسي کوله دل نور راغلی چې د مجلس کې کینو سی ای ڈی لکه زما دا جماعت ته زما دا جماعت چې دا بلیک مارکیټ ته سی ای ڈی والا اور ترازی چې هغه تاسو خیال کوئ چې دا بجلیګر مولا ایټم بم ده او د چرته غړم ناری نه کیو دا ټول پاکستان وانه لوزي خیال امراغه نارا جمعه سی ای ڈی والا تشریف دل تروڑی او دا ما چې سویلی داولی کیو بیا غیتا مهرباني کوي. نا ملائکه ورته وی چې دلته خو په کې سی ای ڈی والا الله ورته وی چې کم خلق د دین په شوق ناستو داغه د برکت مې هغه سی ڈی توپ ل چراغلی او امم په کې ورو بخن. اللہ عزیزانو وی کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کی بے نیازی کا داغد میرا بانے اندازہ سوکنشی لگولے زدر تیمانی وائم چه دا قیامت ورز دیر نزدے دا تاسو با اگو رہے چه دا قیامت پورز با لوی لوی قطارونا دا اغا خلق جہنم تروانی چی دنیا کے تاسو پہ دا بزرگے جنڈے ولاڑی لیدلی او تاسو آئے چی دا خود جوندے ولی دے اب او گورے نو ابم جہنم تروانی او سب چل بئی اتکڑائے باورتا لگے دلی او دا جہنم اتکڑائے بچنگ گئی خذوہو فغلوه ثم الجحیم صلوه دا ہوئی دا گرفتار آرڈر بداسی کی گی خذوه روینی سی فغلوه او دے مرائے تزنزیر ورواچا ہوئی آغات کڑائے با پلاسونو کی نہیں دنیات کڑائے خلاص کے در تواچ د جهنم او د قیامت اتکړای چي دي اب په دې مړای کې ورته زنجیر واچي خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه او جهنم ته روان کړي ورواي چو قطارونه به وګوره هغه خلق به جنت ته روان وګوره چې دنیا کې دی پیدا خیالي چې دا خسور کافر دی دنیا کې دی پیدا خیالي چې دا خو بالکل کافر دی اب ګوري جنت ته رواني او دا مونږ غوندې به ګوري وای مناسب ته پکې څنګه چالو شو دا څنګه التوالي برورا تاسو مکوا نه پتا سبلا شوی زه په پاکستان کې اوسېدم ما بټول عمر د پاکستان د وزیر اوقاف دبلغه غولې د اوقاف به کوم وزیرو د غډول کې به مې غولو صفاتونه به مې کول نو زمار څه چې د غرت شو او حکم شو چې خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه زمار سرت شو غرق شو تاسو خیال راغی دا مزگزار با وګورئ